ویډیو کې تاسو ته دا درښایم چې څنګه کولی شو خپل د والیدس اکاونټ ته یا وایلیټ ته پیسې ولیږو د بایننس د لارې. که چیرې تاسو بایننس نه لرئ، بلاک چین استعمالوئ، کوکاین استعمالوئ، کوین بیسډ استعمالوئ، کولی شئ د هغې د لارې هم ایرتروم استعمالوئ، د هغې د لارې هم پیسې ولیږئ. خو مثلا زه بینانس استعمالوم، د بینانس د لارې څنګه پیسې لیږل کیږي. لومړی چې تاسو خپل اکاونټ خلاص کړئ، تاسو به پر کیش وایلیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کیش وایلیټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به اډ منی یو آپشن راسي. اډ منی چې مو کلیک کړئ، دلته به تاسو ته د پیسو انداز یا هغه نرخ یا هغه په کم څومره اندازه پیسې چې مثلا تاسو جمع کوئ خپل اکاونټ ته، هغه به انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم چې 50 ډالره جمع کړم. ګورئ تاسو به ټول عمر 50 ډالره چې 100 ډالره پې کېږي، تاسو به 102 ډالره جمع کوئ. مثلا زه غواړم 100 ډالره جمع کړم، نو دلته باید مهمه څه شي ده، زه باید 102 ډالره جمع کړم تر څو دلته د کوین پیمنټ هغه کمیشن چې دی هغه راځي 102 ډالره. مثلا هغه هم درته ښیم چې څومره کمیشن راځي. اوس ګورئ کله چې تاسو دلته پیسې انتخاب کړئ، وروسته به په کوین پیمنټ باندې کلیک ووهئ. دا د چیز طریقه ده، دا د والیدس د وایلیټ ډپازیټ طریقه ده، څنګه تاسو کوئ والیدس ته پیسې جمع کړئ. نو کله چې مو په کوین پیمنټ کلیک ووهئ، ګورئ تاسو ته به دلته یو صفحه راخلاصه سي د کوین پیمنټ د لارې څخه. دلته به تاسو ته صفحه راسي. ګورئ دلته به تاسو چش کوئ، نور په هیڅ به لاس نه وهئ. ګورئ که چیرې تاسو بیټ کوین لیږئ، بیټ کوین به انتخابوئ، ایرتروم لیږئ، ایرتروم به انتخابوئ، ټرون لیږئ، ټرون به انتخابوئ یا ټي آر ایکس، او بل وروسته که ایس ډي ټي لیږئ، تاسو به ټي آر سی شل انتخابوئ. ټي آر سی شل چې مو انتخاب کړئ، ګورئ ټي آر سی شل هغه 102 ګوره 102 ډالر هلته نوشته دی. هغه چې مو انتخاب کړئ، وروسته دلته ستاسو یوزر فرست نوم یا ستاسو نوم راځي، یوزر نیم مو راځي، ایمیل ادرس مو راځي. وروسته به تاسو په کمپلیټ چک آوټ باندې کلیک ووهئ. دا چې مو چک آوټ کړئ، دلته به ستاسو د وایلیټ ادرس راسي. تاسو ګورئ څه ګړی باره به تاسو د وایلیټ ادرس دغه راسي. دغه چې مو کله کاپي کړئ، ګورئ تاسو چې کله دا کاپي کوئ، کاپي مو کړئ، دلته تاسو ته وخت درکړی دی 2 ساعته وخت لري. په 2 ساعت کې باید دا ویډرا وکړئ. پوه شولې؟ وروسته به ولاړ شئ بایننس ته. هر وایلیټ چې تاسو انتخابوئ هلته به ولاړ شئ. کله چې مو بایننس انتخاب کړئ، دلته به د بایننس په وایلیټ باندې کلیک وهئ. په وایلیټ چې مو کلیک ووهئ، وروسته به تاسو ته ویډرا راسي. په ویډرا باندې به کلیک ووهئ. په بایننس کې په ویډرا باندې به کلیک ووهئ. کله چې مو ویډرا انتخاب کړل، دلته به تاسو انتخاب وکړئ چې تاسو څه شي لیږئ، بیټ کوین لیږئ، بي اس ډي، ډو کوین، ایرتروم، ایډکس، ټي آر ایکس، ډي اس ډي ټي، هر دغه چې تاسو لیږئ هغه به انتخاب. اوس مثلا تاسو په هغه ګروپ کې یو اس ډي ټي انتخاب کړی، تاسو به یو اس ډي ټي انتخابوئ. دلته